په کابل کې د کورنیو چارو وزارت وایي د پغمان ولسوالۍ په ارغندې سیمه کې د افغان سرتیرو پر یوې پوستې په موټر بم برید کې 2 سرتیري وژل سوي 4 نور ټپیان دي او په دې پیښه کې د 2 ملکیانو د وژنې خبر هم ورکړل شوی ده. یوازې د پلازمینې کابل سهار په تاوتریخوالي نه دی پیل. په کندز کې چارواکي وایي چې طالبانو بیګا شپه د امام صاحب ولسوالۍ په بالاحصار پوستې باندې برید کړی و، خو دوی طالبان شاتګ ته اړ کړي دي. که څه هم دوی وایي چې په دې پیښه کې 15 افغان سرتیري وژل سوي، خو دوی ادعا کوي چې طالبانو ته تر دې لا ډېر تلفات اوښتي دي. بلخوا بیا سویلي ولایت ارزګان هم د جګړې په اور کې سوځي. ځایي مسؤلین وایي چې طالبانو د دې ولایت پر دهراوت ولسوالۍ برید کړی او دوی د ملکي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره د ولسوالۍ له بازاره شاتګ کړی ده. هلته په دوحه کې د افغان سولې روان بهیر د چارواکو په خبره ټکنی سوی. دلته بیا په کابل کې افغان حکومت په ځانګړې توګه د ملي مصالحې شورا مشر ډاکټر عبدالله وایي چې جګړه ګټونکی نه لري او افغان حکومت د سولې ته ژمن دی او غواړي چې د افغان سولې دا بهیر دوام ومومي. شازیه حیا، BBC کابل.